میاخیل صاحب و میاخیل صاحب د اسرائیل جاسوسانو به دا پرده لري کوو دا اسلام آباد ته سفرونه بې ځایه نه ول دا خو مفت نه ول دا خو نوې طرحې وې په افغانستان کې د نظام د تغییر دپاره د اسرائیل چاپلوسانو د اس پی آر د ایجنټانو نه چې د افغانستان په خلکو باندې بمبارونه توجیه کوي او روایي بولي ته فکر کې موږ د دوی څېره نه پېژنو دا په شل نومونو باندې چې د افغانستان خاورې ته راننوځي موږ پوهېږو د اسرائیل نفوذ ډېر دی او دا نفوذ اوس موږ تر نستوڼي را رسېدلی شل کاله دي زه ورسره جنګولم چې پاکستانیان دي اوله د پاکستانیانو سره جګړه کوو چې کله پاکستان په افغانستان باندې برید کوو تا ورته مرسیې لیکل شروع کړل تا افغانونه پې شروع کړل تا په افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د مستقیم تیري دپاره چکچکې ویل شروع کړل لابي د اوچای چې په خلاف غږ پورته کوو بیا د هغه ته وویل چې ته خاین یې د پاکستان او د پنجابي په سب کې ته ودرېدلې بمبارونو ته یې چکچکې ته وایې ستا او د جان اچکزي یوه خبره ده تا او هغه کې څه فرق دی ستا او د امید میر یوه خبره ده نن چې پنجابی څه خبره کوي ته هم هماغه خبره کوي دا د ایسای او د اس پی آر ایجنټان دا په پیرول باندې نه وي چې راغلي دي او چې د اسلام آباد ته لاړل د فوزیه کوپي په پیرول باندې لاړل ولته غونډې وکړې تاسې ولیدل شلې په کنفرانس کې ناست ول سلې چې بیا د پردې تر شا ورسره تړلي ول له دې خلکو ته فکر کوي موږ نه یو خبر دا زموږ د ښي لاس او د چپ لاس خلک ول خو موږ پې خبر یو موږ رسوا کړل موږ د دوی څېره به افغانانو ته ورښیو دا ایجنټان چې د افغانستان په خاوره باندې دا تیري توجیه کوي دا د ماشومانو وژل او تاسې ته به یو عسکر بیچاره راونیسي ورته وایي چې دا خو دښمن دی دا خو راوڅ نو دښمن خو چې په افغانستان برید وکړه تا خو ورته چکچکې والې په افغانستان کې خو چې څه ماشومان وژل کېدل او څه راتلل تا خو هغه ځای ته تا خو دا ویل چې ما ته پاکستان راځي طالبان راته چپه کوي هلته کښېني خلکو ته یو طرف ته دروغ وایي ورته وایي دا دواړه سره جوړ دي دا دواړه ډرامه ده دا دواړه سره ملګري دي بل طرف ته بیا پس پرده په ګروپونو کې میسیجونه سره کوئ مه کوئ چې ختم یې کړي ځکه چې پاکستان دی نو پاکستان چې دا بل ختموي خو دا څنګه سره ختموي دوستان څوک سره ختموي دروغ وایي خلکو ته مکر کوئ په پیرول راغلي یئ د نوې طرحې ملګري یئ د نظام د رژیم د تغییر د طرحې ملګري یئ په رښتیا یې ملګري یئ 40 مو اسلام آباد ته ولېږل 40 مو په پرده کې شاته نورو هېوادونو کې ناست دي موږ به د دې یو څېره خلکو ته ښیو یوه څېره به د دې خاینانو څېره به ښیو چې د وطن دوستانو په نامه راغلي اوس موږ صف ته او موږ ته ویلې چې فکر کوو چې موږ په د جمهوریت د مدافعینو ګمان کړی و د دې خلکو څېره چې دا به افغانانو ته ورپېژنو او دا به ګوري چې دا څوک دي دا د ایسای ایجنټان د ایسای او د اس پی آر په پیرول چې کوم خلک راغلي او په افغانستان کې د ماشومانو وژل چې توجیه کوي د دې خلکو څېره چې دا لمونه پټه نه پاتې کېږي دا چې څومره په څومره نقابونو کې ځان ور پټ څومره نقابونو کې ځان پټ سویچ ورګول نه کېږي نه موږ نه پریږدو بنیا خیل صاحب اجازه اندر څه اجازه تیرا موږ دسي پیژندلې ده دسي مو پیژندلې ده چې تاسو سره فلسفو کې ځان سره خبرې وکړي د بمبار په ورځ باندې د بمبار په ورځ چې څوک د پاکستان د پاو سره ودرېدل د دې ټولو څیره موږ ته معلومه ده د دې حساب سره په وطن کې کوو والله کوي پریږدو دا خبره نه ده دا دو فکر کوي چې دا د مور دا د وطن څښتنان چې بیا ځان د مکر څښتنان هم ځان درته دی چې د وطن څښتنان بیا دی سرټیفیکیټونه بیا دی ویشي دا خو به خبره خو به موږ په کابل کې کوو دا خبره خو به بیا هلته د نرو د مرد او د نامرد حساب به په کابل کې معلومیږي یو ځل وطن ته لاړ سو او دا خاینان موږ محاکمو ته راکش کړو چې ته په کوم حساب باندې د افغانستان د ماشومانو مرګ ته توجیه کوو او ته د ایسای په صف کې ولاړ وي په هغه ورځ باندې بمبارونو ته دې چکچکې کولې دا کوم تعهد دې خاورې ته چې تا کوو دا کوم نوه ژمنتیا وه چې تا دې خاورې ته ښودله دا د پیرول او د پټو دغه شبکو خلک چې دي په افغانستان کې چې دوی ته یو تمه ورکړل شوې ده چې ګویا رژیم به تغییر کېږي او ته به یې برخه ګرځېږي او ځینې ډلې اسلام آباد ته لېږي ځینو سره په دوبۍ او ابوظبۍ او په لندن کې ورسره ملاقاتونه کوي دغه مکاره څېره نه ده د دو دا موږ نه پرېږدو چې فکر کوي دوی فکر کوي موږ نه یو خبر د دوی له پټو ملاقاتونو نه یو خبر د دوی له لینکونو نه یو خبر د دوی له قیسې نه یو خبر دا به موږ رسوا کوو او په دې اړه باندې به موږ خبره کوو داسې نه ده چې دو فکر کوي چې موږ ورته ناست یو درته بلکل مزې کوه لګیا اوسه سړیه وخت دی چې راغی له تا به دې پوښتنه وکړم چې په کوم جرأت باندې تا د پاکستان بمبار په افغانستان کې د افغانستان په ماشومانو باندې توجیه کوو نه خو خیر کنه لکه حوصله ښه شي کنه موږ ګوره د ارامې باسونو چلم راځي او د تیز هم راځي که په ارامه یې را سره کوي په ارامه د سره راځو که تیز یې بیا دوه ځلې د سره تیزېږو نو ته چې څه کوم بحث کوې ډاکټر صاحب دا سټوري ټیلینګ دی دا چلو شو بیا دا چلو شو بیا دا چلو شو بیا دا چلو شو دا به کېږي ځکه دا خو یو سیریز دی را روان دی او بس دا اول قسط دا دویم قسط دی دا دریم قسط یو ار سټیل سټوري ټیلر کیسه یې بیانوي ته ما ته د پرون قیسه کوي چې پرون دا چل شوی دی نو بنان دا یو چین دی را روان دی او ډېر ښه سټوري ټیلر یې ډېره ښه خبره ده خو په پالیټکس کې سټوري ټیلر چې دی نه یي په کار
ډېر خلک به ماته دا قصې کوي چې دوی پسې دا را روان دي دا را روان دي. بالکل ستا خبره به هم ټیکي، تصمیم نه ده چې غلطه به وي، خو د یو مسؤل انسان په توګه چې په خپله خاوره په خپلو خلکو دردیږي دا چین به ماتول غواړي، دا زنځیر چې په ما را روان دی دا به قطع کول غواړي. پرون چې په ما څه وشول د ورپسې چې دا 20 ټیپ را باندې تطبیقیږي دا دوام را باندې راځي د دې به مخه نیول غواړي، بې ځای نه پرېږدم. ته ماته وایې چې در باندې راغی اول ګول چې در باندې ووهه دوم ګول ته منتظر شه دوم ګول در باندې وهي، آرام شه آرام شه، دویم ګول در باندې را روان دی، ورپسې دریم ګول در باندې را روان دی، څلورم در باندې را روان دی، ته پاتې شه. بس ته سټوري ټیلینګ کوې، ستا خبره به د سټوري ټیلینګ تر حده پورې ټیکي. زه وایم چې ګوره نه وروره پرون چې څه در سره وشول اول ګول در باندې وشو د دوم ګول مخه ونیسه، د دومې تباهۍ مخه ونیسه، مه کوه دا شی مه منه. هغه کار یې در سره وکړو دوم سټیپ ته یې مه پرېږده، یو کمربند یې مات که، یو قدم راغی دویم قدم په وړاندې مقاومت وکړه، مه ودرېږه راپورته شه، مه کوه دا کار، خاموشي مه کوه، بې تفاوتي مه اختیاروه، فلج کېږه مه، متحد شه راپورته شه ژوندی شه. ته ورته وایې چې نه سړیه دا خو ټوله یو مکمل پیکیج دی، مکمله قیصه ده، دا په تا ټوله تطبیقیږي. لکه بس ته یو خبر دی که نه یو خبرساز شوې راوړي یو چاته دې خبر ورکړو چې تا سره به دا چل کېږي. مثلا یو مریض دی، یو مریض ته ته وایې چې یاره تا سره تا ته ټیومر وشو، په ټیومر کې دا سټیج دی دا سټیج دی، دا بیا بزي میټاسټیسس کوي، بس دا مثلا ته راواخله ورته وایي چې بس د پنکریاټیک ټیومر وشو، د دې پنکریاس د دې دا بیا دې لیمف نوډ ته ځي، د هغه نه وروسته به دا بیا ستا ورټیبل کالم ته ځي، دا به دې بیا لنګس ته ځي، دا به دې بیا برین ته ځي، دا را روان دی. نو بنان ته دا چل کوې ته او هغه ستا خبره هم ټیک ده که داسې پرېږدي. مونږ وایو چې نه وروره داسې نه دی که امکان لري په دغه ځای کې به داسې کار وکړي چې دغه ځای کې مکمل دا پنکریاس ختمیږي، دې ځای کې د لیمف نوډ ډکه صفایي کولی سي، دا وکړه په دې سټیج کې ریډیو تراپي کېږي، په دې کې کیموتراپي کېږي، دا شی بچ کول غواړي، دا کس بچ کول غواړي. مونږ سټوري ټیلینګ نه کوو چې سړي ته سټوري وایو چې بس دا روان دي بنا ته ورته غوږ ونیسه، دا سټوري ټیلینګ دی ډاکټر صاحب. نه فکر کوم ما ستاسې د خبرو جواب ګوره د دغه رویې نه دې معلومېږي. ګوره زه به خپلې خبرې بیا درته وکړم، خو د دغه رویې دې معلومېږي چې ته زموږ په خبرو کې خبرې را پیدا کوې، خپله خبر نه لرې. دغه له اوله تر اخره ټول بحث یې تا د مخالف سړي په وجود باندې ده، یا دې د ضیاءالله همدرد چې ته خو ګل خان یو ته خدای یو ته هغه یې، یا دې وروره زما په دغه باندې شلګر په اربکیانو په دې باندې غږېدې. اصلي خبره موږ دغه درته کوو په هغې ته هېڅ ورځې نه. زه درته وایم دا چا چې ته د پاکستان جګړه ګټې دغه د پاکستان سپی ده، اوس هم سپی ده. د طالبانو مشران ده اوس کوټې ته ځي، پېښور ته ځي. دغه د ولی مولوي صاحب تر فتنې مخکې یوازې یوه اونۍ مخکې خلیفه سراج الدین دا په پاړه چنار کې ناست و، د فوجیانو په کیمپ کې ناست و، 400 لکه افغانۍ هم له ځان سره وړي وې. دلته زه دغه سورس در کوم چې دلته ناست دی، دغه اندړ بابا ټولو قضیو خبر ده، دا یې افیشلي راته کنفرم کړې دا خبره. د هغه نه وروسته د ولی مولوي صاحب د ډرامې نه راوروسته تر دا اوسه پورې د بشر نورزي د زوی واده و په کوټه کې د طالبانو نیمه شورا هلته ناسته وی، طالبانو د مشرانو عکسونه مو هلته خپاره کړي دي. په افغانستان کې څوک د طالب د ملنګ جان کتاب دا نن په افغانستان کې ولې بند ده؟ ځکه چې په هغه کې د پاکستان خلاف خبرې دي، د پاکستان خلاف آثار یې په افغانستان کې ټول بند کړي دي. خپله د فضل الرحمن د امیرالمؤمنین په باره کې وایي زه چې له ده سره کېناستم 2 ساعته خبرې مو وکړې، خبرې په دې وکړې څنګه د افغانانو ذهنونه موږ پاکستان ته رانرم کړو او د پاکستان په طرف یې کړو، او دا خبره طالبانو بیرته نه ده رد کړې. هغه لګیا دي نصاب د دې لپاره بدلوي چې د افغانانو حساسیت د پاکستان په مقابل کې کم کړي. هغه لګیا دي د افغانستان ملي هویت سبوتاژ کوي. هغه لګیا دي موږ میلیونونه انسانان افراطیان کوي. هغه لګیا دي په افغانستان کې د پاکستانیت هر ډول دښمني، که هغه په اکاډمیا کې، که هغه په شعر کې، که هغه په دیني ادبیاتو کې، که هغه په سیاست کې له منځه وړي. او ته دته دا تمغه او دا پټکی ورتړې چې دا خلک چې دي د پاکستان په مقابل کې ولاړ دي. دغه نن دغه خلک ستا په اړه نرمه خبره نه کوي، د پاکستان په اړه تر اوسه پورې دوی د کسانو کوم بیان راغلی د ټول توجیهي بیان دی، د پاکستان اګریشن ته توجیه کوي. دا اوس چې ذبیح الله مجاهد د دوی په دې حملې دغه جنګ په باره کې غږېدلی ده، دا د پاکستان په مقابل کې نه ده غږېدلی، د پاکستان په توجیه کې غږېدلی. توجیه دا معنا لري چې دی وایي چې پاکستان په دې کې نه ده ملامت، دا په پاکستان کې یوه خاصه حلقه ده چې له موږ سره دښمني کوي. ته راولاړېږې د خلکو احساسات د دغه رژیم په طرف باندې ور اړوې چې هغه د پاکستان په خدمت کې ده. د دې خبرې معنا دا ده چې ته د پاکستان خدمت ته خلک هڅوې. زما ټوله خبره دغه د ډېرې خبرې ته والله که ضرورت دی، خو تر بیا له دې خبرې ځې بیا په ما باندې غږېږي، یا په جمهوریت باندې غږېږي، یا په همدرد باندې غږېږي. مهرباني ته په دې باندې وغږېږې طالب له پاکستانیته راوښتی ده که نه ده راوښتی.